شیردل چې د خان د ډنډې له پټون را واوړېده او ټاپونه یې را نږدې کېده نو د شیرینې ژړا یې تر غوږو شوه. خدای خبر چې هغې ولې ژړل، خو شیردل داسې محسوسه کړه لکه چې هغه لا تروسه په هغه زړه خبر ژاړي. او هغه تلو تلو کې مخ په وروستو کلي ته وکتل. لاندې کلي کې یو نیم کور کې ډیوه بلېده. هغه د ژړا اواز پسې سترګې وځغلولې او چې په دلیل یې خپل کور صحیح که نو شیرینې په سترګو کې نیغه ودرېده. بابا ماله ګجرې بچې که زه ښار ته لاړم نو ګجرې څه چې چوړې خو به درله راوړم. نه ماله ګجرې. د شیرینې اواز کې د مودو زیل راغونډو او هغې رونګه رونګه شروع کړه. بچې چپ شه کنه را بوړم درله کنه. د شیردل له اوازه صفا ښکارېده چې هغه ترې په څه چل ځان خلاصول غواړي. نو کله چې کله ښار ته لاړم. نه ته دروغ وایې، ته ماله ګجرې نه راوړې. او هغې بیا په ژړا باندې لاس پورې کړ. شیردل څه وخت خو چوپ و، خو بیا شیرینې ته نږدې شو. هغې له کټ نه راوچته کا او په مځکه یې راویشته. او بیا لکه چې کرکجن شو په منډه له کوره راووته او د جنګې لارې ونیوه. او چې هغه د کلي نه راووتلو نو سوچ یې کولو چې اخر دې کې د شیرینې څه قصور دی. ما هغه ولې وهله، خدای خبر چې ما ولې وهله. او د هغه سوچ ګروم ونیولو، سر یې ناڅاپه دروند شو او لږ لږ درد یې شروع کړ. ولې د هغه سوچ لا ختم نه و. خدای خبر چې د ښځو دا ګجرې ولې دومره خوښې وي. د هغه سوچ د تحت الشعور کتاب پرانسته او هغه تصویر یې پکې راوښکه چې له نن نه 7 کاله مخکې همدغسې یو ماښامي کې چې هغه کلبه راوستله نو د شیرینې مور چې لا هغه وخت د شیرینې مور نه وه ترې هم په دغه زیل د ګجرو غوښتنه کړې وه. خو هغه وخت نه خو هغه ریښمینې ته غوسه کړې وه او نه یې پرې لاس پورته کړی و. دا نن څه چلو؟ هغه له ځان نه پوښتنه وکړه او چې څه ځواب ته جوړ نه شو نو موسکۍ غوندې شو. خو له لاندې کلي نه د شیرینې د ژړا اواز دا موسکا تاله ترغه کا او د هغه ذهن بیا ګروم ونیو. شیردل چې لو کولو نو هغه وخت یې همداسې محسوسه کړه لکه چې شیرینې ورته د پولې په غاړه ولاړه وي. بابا ماله ګجرې. او هغه ته مخ واړولو. مخامخ د بیرې د پاڼو له میز نه د سپوږمۍ خوره رڼا د هغه په مخ پرېوته. یره چې نن به د میاشتې سویمه وي. هغه له ځان نه پوښتنه وکړه. او چې د خپل سوال د ځواب جوړولو په غرض یې سپوږمۍ ته وکتل نو د شیرینې په معصوم مخ ورته د اوښکو قطرې ور په یاد شوې. او سپوږمۍ ورته انداسې ښکاره شوه لکه ماته ګجره. هغه لاړې تېرې کړې او شاید چې اوښکې هم. او هغه زر زر لو کول شروع کړ. هغه لو کولو خو سات پس په هغه ته شیرینې را یادېده او د یاداشت سره سم به هغه ځان کچه کچه محسوس کړ. ګجرې څه دومره بابت خو نه دی چې زه یې شیرینې له نشم راوړې. هغه سوچ کولو خو زه یې څنګه راوړم. ښار ته زه نشم تللی او ښار ته د نتلو د خیال سره سم د هغه رګونه راخي شو. هغه لو بس که او چار چاپېره یې وکتل. چپه چوپیا وه. د کیرړو د آواز نه بغیر هیڅ آواز نه شو اورېدی. کله کله به د کلي له خوا نه د ساز او د سندرې نیمه ټوکړه د هوا چپې سره راغله او شیردل به پوه شو چې دا یا خو د خان په حجره کې تماشه ده او یا ریډیو غږیږي. او خدای خبر چې هغه له به ولې غوسه ورغله. او چې یو ځل هوا د ساز او سندرې سره سمه یو ماته ګوډه خندا هم راوړه
نو شیردل له خولې نه یو غټ کنځل لا توکړل او د ځان نه غیر چاپېره د غنمو ربدلو شو بوټو ته یې وکاته. مونږ بې دخله کوي ستا ډیش. هغه یو بل کنځل هم وکړ او د غنمو ډک یې راغونډول شروع کړ. هغه چې د غنمو د کودو د تړلو لپاره د غنمو د ډکو وندنه جوړ کړ نو ناڅاپه ورته بیا د شیرینۍ گجرې را یاد شوې. خو داسې ورته را یاد شوې چې هغه د غنمو ګېډۍ هم په پټي کې پرېښود او کلي ته روان شه. کله بالکل دمو. شیردل چې کور ته ورسېده نو د کور ټول بندیانو دو. د ریښمینې خوا کې شیرینۍ هم وده او دی چې شیرینۍ ته د ښکلولو لپاره ورنږدې شه هغې خوب کې یوه سلګۍ ووهله او د شیردل زړه یې کړي مړي کړ. شیردل چې خپل کټ له راغی نو سوچ یې کولو چې د شیرینۍ د گجرو دپاره څه بندوبست وکړي. د هغه ذهن په هره خبره انخته او دوه کېده به که شیرینۍ له گجرې نه راوړم نو دا نون خو زه نشم زغملی او که ښار ته ځم نو هغه هم نه کېږي. د هغه ذهن به بیا ونخته. یاره یو خو بس خدای ښه دی که یوه زره وی نو دا ویره خو به مې نه وه که نه چې که زه نه یم نو خان به مې بال بچ له کوټو نه وباسي. او په دې سوچ کې هغه وده شه او چې مولا بانګ ویلو نو هغه بیا ویښ و. هغه څادر په اوږه که د دونکاچې نه یې لور راواغست او بهر ته راووته. اصل کې هغه شیرینۍ سره سترګې نه شوې برابرولی او چې د انور خاطر نه لږ وروستو د هغه د ګاونډي زوی د هغه دپاره چای راوړې د هغه خوا کې شیرینۍ ډوډۍ په سر نیولې په ستړو ستړو قدمونو را روانه لورایه ورښکاره شوه نو د شیردل په ټول بدن کې لکه چې ګرمه سیکه وچورلی ده او چې هغه په بیړه بیړه ځان تر شیرینۍ ورسو نو دا ګرمه سیکه سترګو ته را رسېدلې وه. هغه شیرینۍ نه ډوډۍ واغسته او هغه یې ځان ته رانږدې کړه. زما بچی د هغه له خولې نه صرف دومره اواز وخوته او ګرمه ویلې سیکه د هغه له سترګو نه راوڅڅېده او چې هغه چې څښلې نو شیرینۍ د دروزې نه بنګړي جوړولو چې شیردل ورته وکتل نو هغه بیا بې واکه شو. د هغه ټول بدن په رپېدو شو او په سر یې درد راغی. بچې دا لوښي یوسه. هغه درې ته وروځې په یو لاس وچې کړې او چې شیرینۍ لوښو ته رانږدې شوه نو شیردل ناڅاپه فیصله وکړه. بچې سبا له جمعه ده سبا به ښار ته ځم درله به گجرې راوړم ښه زه کور ته بچې مې. هغه په شونډو شونډو کې لورای هغه ښکل کا او چې سبا شیرینۍ پاسېده نو کلي کې الغو تلغو د خواوشا کورونو کې ژړاګانې وې. شیرینۍ چې مور ته وکتل نو د هغې سترګې هم سرې وې. مورې بابا مې څه شو؟ هغې په حیرانتیا پوښتنه وکړه. بهر دی. ریښمینې په غریبجن اواز کې وویل او چې شیرینۍ ته یې مخ را واړولو نو بیا هغه له کوڅې نه بهر وه او چې شیرینۍ حجرې ته مخامخ شوه نو لورا یې خپل پلار ولیده. هغې ور منډه کړه او چې د چا ورته خیال کېده نو هغه بیا د پلار غېږ کې وه. بابا ما له د گجرې رانه وړې بچې دا دې روان یم. هغه له څادر نه لاسونه بهر راوښکل چې د شیرینۍ په سر یې راکاږي خو زر یې بیا پټ کړ. ځان له دې څنګه ښې گجرې راوړي دي
شیرینې ته څادر راښکلو مال هم دا سره وړه ښه بابا خو چې دا زنځیر ورسره نه وي او خدای خبر چې شیردل ولې مسکی شو